د آبادۍ اتل ډاکټر ناکامورا څوک و؟ له کوم هیواد څخه افغانستان ته د څه لپاره راغلی یو؟ هر څه په دې ویډیو کې راسره وګورئ، خو ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د ننګرهار د آبادۍ اتل چې کلونه یې په دغه ولایت کې خیریه کارونه ترسره او شاړې یې آبادې کړې او د اوبو د مهارولو په برخه کې یې ډیر کار کړی و. بدبختانه نن سهار د افغانستان د دښمنانو له لوري په یو برید کې سخت ټپي او د سختو ټپونو له امله یې په روغتون کې ساه ورکړه. د ډاکټر ناکامورا پیژندنه: ډاکټر ټیسټي ناکامورا چې یو جاپان الاصله افغان و، په 1946 میلادي کال کې د سپټمبر په 15مه نیټه د جاپان په پوکیوکیو ښار کې زیږېدلی و او په 1983 میلادي کال کې د کیوشا طبي پوهنتون څخه تر فارغېدو وروسته یې د جاپان په بېلابېلو روغتونونو کې د طبي ډاکټر په توګه دنده ترسره کړې وه چې د پیس جاپان یعنې PMS موسسې مشر هم وټاکل شو. ډاکټر ناکامورا په 1991 میلادي کال کې د هیواد د ختیځې برخې په یوه غریزه سیمه کې 3 صحرایي مراکز جوړ کړل تر څو د دغې سیمې خلکو ته صحي خدمات وړاندې کړي چې په 2000 میلادي کال کې دغه سیمې خلک د وچکالۍ سره مخ وو او د ناروغۍ کچه ورسره څو چنده زیاته شوې وه. نو ډاکټر ناکامورا په دې هڅه کې شو چې د ناروغۍ د زیاتېدو پر علتونو ځان وپوهوي. نو بالاخره دې نتیجې ته ورسید چې د اکثرو امراضو اصلي علت د دغې سیمې وچکالي او د اوبو کمښت دی. ډاکټر ناکامورا دا فکر وکړ چې دغې سیمې لپاره تر 100 ډاکټرانو یو د اوبو کانال مهم دی. نو هماغه و چې د 2003 میلادي کال راهیسې دغه طبي ډاکټر PMS خیریه موسسې له ادرسه چې په راس کې دی و د افغانستان په لویدیځ خیوي ولسوالۍ کې د اوبو د ستونزې حل په موخه 1400 ژورې څاګانې وکیندلې. له کونړ سیند څخه یې 25.5 کیلومتره کانال چې مروارید کانال په نوم یادیږي جوړ کړ چې په مټ یې شاوخوا 15,000 هکټاره شاړې ځمکې بیا آبادې کړې. هغو خلکو ته یې چې له همدغه ځایونو د اوبو د کمښت له وجې نورو سیمو ته مهاجر شوي وو د بیرته راتګ او د کار زمینه مساعده کړه او خلک بیرته خپلو سیمو ته راوګرځېدل او دغه سیمې پرې آبادې شوې. تر 2014 میلادي کال پورې تقریبا 8 نور اضافي کانالونه یې جوړ کړل چې شاوخوا 14,000 هکټاره مځکه یې خړوبوله چې دغه ټول کانالونه له کونړ سیند نه رابیل شوي وو او د ګمبري په بیدیا کې د 6 لکه شاوخوا خلکو په ژوند کې مثبت تغیرات راوستي او په دې سره ډاکټر ناکامورا دا خیریه خبره ثابته کړه چې د وسلې او ټانګونو ستونزه نه حل کوي، د کرهنې بیارغونې او د افغانستان د بیارغونې اساس دی. ښاغلي ناکامورا د بېلابېلو فرهنګونو د پیژندنې او په نړیواله کچه د بنسټیزې همکارۍ له امله په 2013 میلادي کال کې د پوکیوکیو جایزه هم ترلاسه کړه او په 2019 میلادي کال کې د افغان ولسمشر لخوا په افغانستان کې ترسره کړیو خدمتونو له امله یو میډال او د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړل شوی و. خو بدبختانه پر ډاکټر ناکامورا نن سهار په جلال آباد ښار کې برید وشو چې د هغه 15 ملګري پکې ووژل شول او هغه ټپي شو چې وروسته یې په روغتون کې د سختو ټپونو له امله ده هم ساه ورکړه. افغانان په دغه پیښه له سخت خفګان او غبرګون سره مخامخ شول او د برید پر مهال یې د هغه د روغ صحت لپاره دعاوې غوښتې خو د ننګرهار د آبادۍ دغه تل د تل لپاره سترګې پټې کړې. روح یې ښاد، انا لله و انا الیه راجعون. ډیره مننه کتونکو چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکتله. کومه ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. مننه.